السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې ښځه موټر چلولی چې نشي چلولی، او دغه رنګه بعضو محترمینو خویندو د خارج څخه بار بار پوښتنې کړې دي چې ښځه موټر چلولی چې نشي چلولی. نو بیا مې پوښتنه ورڅخه وکوله چې ښځه موټر ولې چلوي. وایي داسې ښځې شته چې مثلا خارج کې وي، وروڼه نه لري، افغانستان کې قریبانې چې کوم خاوند دی هغه هم یا طلاق ورکړی دی یا د خارج خلک دی ورک په میاشتو کور ته نه راځي. دا مجبوره ده چې دا خپل اولاد ته پیازو پټاټې راوړي. نو هغه چې وروځي بازار ته یا به په ملي بسانو کې ځي یا به په ریل ګاډۍ کې ځي، هلته نارینه او ښځینه خلط یو ځای سره ولاړ وي. حتی ډېر ځل داسې راسي د نارینه بدن د ښځې سره وموښلي او د موټر حرکت وي، د موټر ښورېدل وي، ښځه په نارینه کې وموښلي، نارینه په ښځه کې وموښلي. دا په دې نیت باندې چې دا د خپل ذریت پوره کړي، د دې بد محفله څخه راووځي. نو موټر کې خپل موټر کې ځي، بېرته راځي په شرعي حجاب کې. یو خو به یوازې اجنبي څوک به نه وي ورسره، بل به نو له دې ټیلو ټمبو څخه هغه خلاص شي. محترمه دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. فقهای کرام وایي وایي سپرېدل د ښځو پر ځینانو باندې، پخوا خو نو د اوښ ځینو، د آس ځینو، د خره ځینو، سپرېدل د ښځو پر ځینانو باندې بغیر عذرین بې له عذره دا وایي حرام دي. ښځه باید بې عذره په موټر کې نشي سپره، که د ورور سره وي، که د پلار سره وي، که د زوی سره وي. او دغه رنګه عبدالله بن عمر رضی الله عنه څخه روایت دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلي دي چې ژر د په آخر د زمانې کې به داسې ښځې راسي پر زینانو باندې سپرېږي په مثل باندې د نارینهو. دوی موټران به چلوي لکه نارینه چې چلوي. نو دا یو نوع مشابهت دی د ښځو د نارینهو سره چې الله جل جلاله او د الله رسول دوی منع کړي دي. او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي په آخر زمانې کې به خلک پر دروازو د مسجد راشو کېږي له سپرلیو څخه، له آس او له اوښ څخه. نو دا هم حرام دي. هغه په وجه د تکبر او د لویي. او که څوک مریض وي یا مسجد ځینې لرې وي یا سپین ږیری وي، په جای زومبیانو مسجد ته په موټر کې تګ کول جایز دي. نو دلته ښځه چې موټر چلوي دا مشابهت د نارینهو سره راځي. نو ښځې ته قطعا حرام دی چې مشابهت د نارینهو سره کوي، هغه که په هر شي کې وي، که په لباس کې وي، که په افعالو کې وي، که په اقوالو کې وي. ښځه باید د ښځینهو پر لار باندې ولاړه شي. نو اوس په خارج کې داسې ښځې هم راته ویلي دي چې وایي مېړه مې راځي مثلا موټر چلوي، سهار دی بیدېږي، زه کښېنم په موټر کې اسکول ته بیام. یا بعضې ښځې داسې دي د جمعې لمانځه ته مثلا وایي موږ ځو په موټر کې ځو، خپله موټر چلوم. دا ټول هغه څه دي چې د الله جل جلاله تر لعنت لاندې راځي. عذر ګوره دغه دی چې یو ښځه په خارج کې وي، قریب نه لري. نو هغه مخکې چې مې درته وویل چې یو ښځې زه زامن مې کوچني دي، د سودا راوړلو نه دي، خاوند مې په میاشتو میاشتو ورک وي نه راځي، او زه مجبوره یم چې دا کور ته یې څه راوړم، که په ریل ګاډۍ کې ځم یا په ملي بس کې ځم، د خلکو سره به مخامخ کېږم. نو که په خپل موټر کې ولاړه شمه، نو دغه مشکل به مې دا پسې د خلکو له ازدحامو، د خلکو د ټیلو ټمبو څخه به راووځم. دغه خور چې دغه عذر لري امید شته چې الله جل جلاله یې په دغه مشکل باندې نه ونیسي، چې هغې نیت صفا وي، هلته تبرج نه کوي، په ډریوري کې دا ډول نه کښېني چې هغه مثلا د دې شو نما ښکاره شي خلکو لره. ګوره په دې کې الله جل جلاله ته ځانونه تسلیم کړي. بعضې خوند اوس پیشن ګرځولی دي، وایي او فلانکۍ موټر لري زه یې نه لرم. نو دا هم باره لازم موټر به رانیسي، بیا نو په موټر کې باره چې وار ښځې شي، بیا موټر شي، بیا خارج شي، باره نو څونه بیا په نخرو په پچمو باندې چلوي. ځان سره محاسبه وکړئ. ستاسو خپل قبر دی، ستاسو خپل آخرت دی، زما خپل آخرت دی. نو هغه خور چې په خارج کې وایي زه دومره د مشکلاتو سره مخامخ یم، بیا دا خارج څه کوي؟ نو خورا دي چې په افغانستان او په پاکستان او په بل اسلامي ملک کې دي،
د خپل ځان لپاره د ژوند ښه ملګری پیدا کړي چې دا وایي زه مېړه پرېښیم یا طلاق راکړی دی. تاسو خارج کوئ څه د خارج رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسې د کفارو مجالسو ته مه ورځئ، د کفارو وروڼاو ته مه کښېنئ. زموږ اوس مسلمانان روان دي چې څنګه یورپ ته ولاړ شي، څنګه غرب ته ولاړ شي، څنګه هلته ارامه ژوند وکړي، څنګه سکون وکړي، څنګه طبیعت برابر کړي. د خبر سکون راسیر دی چې هلته به بیا موږ ته سکون وي که به نه وي. نو په خارج کې کومې ښځې دي هغه نه غواړي چې افغانستان او پاکستان کې ژوند وکړي، ځکه هلته سلیوز کنټري بجلي شته، برق شته، هلته ډېر وسایل د ژوند برابر دي. الله دې رحم وکړي. نو محترمو دغه خور چې وایي زه دغه عذر لرم، نو فقهای کرام وایي که 2 شره سره راله 2 شره، نو هغه کم شر مختاره که زیات شر پرېږده. دغه خور چې اوس په ریل ګاډۍ کې ځي د پردو نارینهو سره ګډوي او هلته ټیلو ټمبیلي، تر دغه شر نو بیا دغه شر د دې لپاره خیر دی چې دا په خپل موټر کې ولاړ شي. او بعضې خویندې چې دغه عذر نه لري، میړه هم لري، زامن هم لري، ورونه هم لري، هغو دپاره قطعا حرام دی، ګناه کبیره دی چې دا په موټرانو کې سپرېږي، موټر چلوي، ډریورینګ کوي. ډریورینګ د ښځې په اسلام کې نشته. ښځې ته الله جل جلاله کور ورکړی دی. الله په قرآن کې وایي کښېنئ په کورو کې. دا چې اوس د یورپ نظام دی، د غرب نظام دی، په ټوله دنیا کې مساوات د ښځو غواړي. ښځه الله ښځه پیدا کړې ده، نر یې نر پیدا کړی دی. ښځه یې د کور د ماحول د سمېدلو دپاره، د اولاد د تربیې دپاره پیدا کړې ده. د میړه لباس دی او میړه به رزق او نفقه او سکنا د خوراکو د څښاک شیان ورته برابروي. د بده مرغه په خارج کې خو چې کومې ښځې دي چې میړه مور یې که مسکین وي باره به دا خامخا ځي وځي ډیوټي به کوي. ځکه دا بعضې ملکو ښځې چې ما سره معلومات یې ستا یا ماته یې ویلي دي چې مثلا دلته چې اولاد تر 12 کلو راورسېږي که نر وي که نجلۍ باره یې حکومت چلا کوي، باید دې خپل کسب کړي. نو راځئ موږ هغه څه ځان ته غوره کړو چې د آخرت خیر مو کې پکښې وي. هغه د دنیا خیر تیر سي، د آخرت خیر هغه لازم دی. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په آخر امت کې به داسې ښځې راشي چې هغه به پر زنانو سپرېږي لکه په مثل نارینه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نساؤهم کاسیات عاریات، ښځې د دغه امت زما به رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي لڅې وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي لڅې به وي، نرمې کپړې به یې اغوستې وي. همدغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هغه ښځې چې له کوره راوځي چې د خلکو زړونه ځان ته مایلوي چې تر هغه وخته پورې بېرته ځي د الله لپاره قهر او په غضب کې د الله رحمت ځین بند شي. او هغه ښځې چې سرونه یې لکه د اوښ بوک، نه دا بوک سرونه چې د هغو ښځو جوړ کړي دي، لکه د اوښ بوک دا ډول سرونه یې جوړ کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي په ورځ د قیامت به د جنت بوی لا هم نه وویني، چې د جنت بوی 1500 کاله لرې د جنت څخه احساسېږي. د بده مرغه دلته چې په کومه جامعه کې موږ یو چې کومې ښځې ډریورینګ کوي او ښځې مشران چلوي، بیخي د شریعت د چوکاټو د شریعت قوانینو څخه بیخي لرې وي. بله زه یو ځای مسجد ته ودرېدم، پمپ و، د مسجد کې مې لمونځ کاوه، نو ښځې موټر راوستی، موټر ته یو شی ور بدلاوه، نو زه داسې د اوداسه و طرف ته یو ورتېر شولمه، دا ښځه د دا خلکو سره په ده چم ګډه ده، زه دغه یې نسم ورسره غږېدلی. دا حیا په ښځې کې یو جوهر، یو نعمت دی. دا حیا که له ښځې څخه ووتله بیا نو دا اهل د دوزخ ګرځي، اهل د جنت بیا نه ګرځي. نو هغه خوندې چې په خارج کې دي هغه دې ډېر نهایي احتیاط وکړي، د موټر د زده کړې څخه د اجتناب وکړي، د موټر پر زده کړه دې تېر شي. هغه خوندې چې ورونه لري که ضرورت د ورور سره دې ځي، هغه خوندې چې خاوند لري د خاوند سره دې ځي، هغه خوندې چې پلرونه یې ژوندي وي له هغو سره دې ځي، هغه خوندې چې هلته یې نه ورور وي نه خاوند وي، بیا دا خارج کوي څه خو لار دی چې هغه ځای ته چې هلته د دې قریبان وي. نو محترمینو په دې کې ډېر تاسې کوشش وکړئ چې د الله جل جلاله د عذابه ځانونه خلاص کړئ. دا بس یو پیشین جوړ سوی دی، یو کسب جوړ سوی دی، موټر دی، ښځه چلول دی. ښځې ته الله خپل مقام ورکړی دی، هغه نارینه نسي پیدا کولی، نارینه ته الله خپل مقام ورکړی دی، هغه ښځینه نسي پیدا کولی. بریقة المحمدیه
بريقة المحمودية في شرح طريقة المحمدية جلد 3 صفحة يوصلوا في ذاتها أو دغرنجة موصوت الفقهية صفحة يوصلوا أتيا مباحث الضرر الجلد نمبر حتى يجتن ديتا فلا وزاحة الكليدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.